السلام علیکم ارمان خان. وعلیکم السلام. څنګه یې وروره ښه برابرې؟ برابرې ټیک ټاک دي. ستا لپاره غټه د خوشخبرۍ خبره ده. څه خوشخبري ده؟ بی فور یو ګلوبل کې به اکاونټ ځان له جوړ کړې او 1 لک روپۍ به کې داخلي کړې او د ورځې به ته $4-5 راځي او نوي کسان به کې اکاونټونه جوړې او د هغو نه به ته هم کمیشن میلاویږي. دا غټه خوشخبرۍ خبره ده. هلکه دا دې راته ښه طریقه وښوه او بله دا چې د دې خلکو مطمئنه کول په هغه ټایم کې ډېر اسان شي چې کله ورته ته د ګټې خبره وکړې چې تا ته به ګټه راځي. او زما خو دا رای ده اصغره چې دا محلې د مشران او اعتمادي کسان چې خلک ورته راغونډېږي اعتماد پرې کوي دا ټول راغونډ کا دا ټول به دله په یو ځای بریف کړمه نو دا اکاونټونه چې کولاو شي نو په لږ وخت کې به مالامال شو. او کنه ما خو هم تا ته دا خوشخبري بیانوله چې ډېر زر به مالامال شو. بله خبره واوره چې په ما وورېږي نو په تا به وساسېږي. نو داسې وکړه چې اوس د دې موقع نه پیدا لو او ستا نه هم زه کار علم او تا له به پکې هم پیدا در کومه. د محلې د کلي ټول خلک راغونډ کا بالکل هغه کسان چې کم ینګ کولي او په خبره پوهېږي او اعتمادي کسان دي هغه به زه مطمئنه کړم بی فور یو ګلوبل کې په اکاونټ هغو سره دا کومه زما کار دی ته خلک راغونډه زما د علاقې مشرانو کشرانو همزولو ملګرو ما تاسو په دې امید راغونډ کړی چې تاسو د علاقې ډېر با اعتماده خلک او د علاقې خلک په تاسو اعتماد کوي او ستاسو خبرې ته غوږ دي. په دې وجه باندې موږ دا غونډه را جوړه کړې ده چې ستاسو د علاقې دپاره ما ډېر یو فایدهمند او ښکلی پیکیج راوړی دی چې هغې ته بی فور یو ګلوبل اداره وایي. په بی فور یو ګلوبل اداره کې چې 1 لک روپۍ کېدې نو د ورځې به دله $3-4-5 ورځ راځي او د دې نه علاوه چې هر هغه کس نورو کسانو باندې په بی فور یو ګلوبل کې اکاونټ کولاوي نو د هغه کسانو جدا جدا کمیشن به هم د اکاونټ ته راځي. د ستاسو د علاقې د دې غریزې دیهاتي علاقې لپاره دا یو سپیشل او بهترین پیکیج دی چې ستاسو د علاقه به د غربت نه ډېره لرې پاتې شي او معاشي حالات چې څومره د خلکو خراب دي یا بېروزګاریانې دي نو هغو ته به دا مسلې ختمې شي او د کور نه غلی به ډېر زیات په راحته شي. نو ما په دې وجه باندې تاسو راغونډ کړي او نور هم بلا پیدې دي په دې کې خو تاسو زما د علاقې مشرانې همزولې که ستاسو څه سوال وي نو هغه سوالات وکړئ د هغې نه بعد به بیا زه خپلو خبرو له راځم. دا کار د ارامو دی ولې چې په دې کې ټوله ګټه ده. ورور ښه سوال یې وکړو. په دې کې ګټه چې ده نو ټیکس نه ده ولې چې دا داسې اداره ده چې د کاروبار مطابق په دې کې ګټه کله کمه کله زیاته که د بل چا څه تپوس شي نو کولی شي. زما دا سوال دی که نه چې زمونږ به د پیسو باندې دو کم قسم کاروبار کوي د حرامو که د حلالو ځکه چې دا زمونږ د سترګو نه پناه دی. تاسو هم ښه سوال وکړو. ستاسو له چې کومه منافع راځي د هغې دپاره یې د کاروبار ادارې ښه باقاعده واضحه کړي دي. بیټکوین مختلف پمپونه مختلف ادارې ستاسو روپۍ په هغې کې انویسټ دي او د منافع مطابق تاسو ته منافع راځي. د بل چا سوال ما دا خیال دی چې به دې کې د منافع خبره وشوه ګټه کمه او ګټه زیاته خو د تاوان خبره پکې ونه شوه. تاسو هم ښه سوال وکړو چې په دې کې تاسو منافع واضحه کړې ده خو د تاوان یاده به لیدله شوې. نو زه یو مثال در کومه ستاسو یو مارکیټ دی او د هغې میاشت پوره شوه تاسو لاړئ که هغه دوکاندار ګټه کړې وي او که تاوان خو ستاسو کرایي تاسو له پوره درکوي نو په هغې کې تاوان د کم طرف نه راغی. دغه شان ستاسو په دې پیسو موږ غټ غټ بلډینګان په کرایانو باندې اخیستي او په رینټونو په کرایانو ورکړي. د میاشتې د هغه ادارو نه موږ کرایانې راغونډو که هغو ګټه کړې او که تاوان خو موږ چې کرایانې راغونډې کړو او د دې خلکو په دې پیسو چې د چا څومره روپۍ د هغې مطابق منافع تقسیمو نو په هغې کې تاوان د کم طرف نه راغی چې موږ ستاسو سره د تاوان یاد وکړو. ورور زما دا سوال دی چې په قرآن مجید کوي چې هر هغه کاروبار چې په هغه کې ګټه وي او تاوان نه وي نو هغه حرام دی بل ټک پکې نشته. او بله دا چې قرآن مجید په نقل راغلی چې په دې کې چا عقل استعمال کو نو هغه کافر شو. په دې کې تاوان شته. تاسو چې څومره روپۍ په اکاونټونو کې پرتې وي او په دې دوران کې ډالر راوغورځېدو نو ستاسو څومره روپۍ چې نو په هغې کې کمی راغی نو هغه ستاسو تاوان شو او د تاوان نور هم بلا وجوهات کېدی شي. ارمان خان ته زموږ په امتحان کې پاسې موږ نه اکاونټونه کولاوه. ارمان خانه ته زموږ په امتحان کې پاسې او موږ له اکاونټونه تیاروه. معلوم اکاونټ کولاوه. معلوم اکاونټ کولاوه. اصغره داسې وکړه چې
چې ته دوله اکاونټونه کولاو که پیسې دې جمع که او ما ته بل ځای کې یو پارټي ناسته ده د ډېر وخت نه انتظار کوي زه هم هغو بریف کومه کوچ کومی او هغو ته کلاس اخلم ځکه چې ما ته نورې بلا ځایونو کې خلک ناست دی نو دوله تاسو اکاونټونه کولاو کوئ او چې څه قسمه مسله وي نو زما سره هر ټایم لکه رابطه کولی شئ د دې اصغر سره هم کولی شئ اکاونټونه کولاو که صحیح ده الله په امان یه بچوړیا په خیر راغلې الله دې وبخه مشره ښی خیر دې بچوړیا خبر شوی ما چې یو انګریزي اداره کولو شوې ده او خلکو نه پیسې جمع کوي او منافع وله ورکوي او مشره کولو شوې ده او ډېره ښکلې اداره ده بچوړیا خبر شوی ما چې دا غیر مذهبه ملکونه راټول شوي دي او مسلمان پسې یو ګیم یې جوړ کړی دی او په مسلمان باندې سود شروع کوي په هغې کې سود نشته مشره صبر بچوړیا خبر شوی ما چې په دې ګیم کې ته مې بچیا ته خلکو نه پیسې جمع کې او منافع وله ورکې خو سوچ وکړه اخر مرګ دی الله له به څه جواب ورکې مشره زه پکې د مشرانو سره میلاو شوی یم بچوړیا ته صحیح او پوغ عالمانو سره میلاو شه ما ته دا اداره ټیک نه ښکاري د بیپور یو ګلوبل هم د ناجي اقبال هغه طلاق جوړ شوی دی څنګه چې به ناجي اقبال ته چا وی طلاق ده او چا به وی طلاق نه ده مختلف فتوې به جاري کېدي دغه شان د بیپور یو پسې مختلف فتوې جاري کېږي څوک وایي حلال دی څوک وایي حرام دی او څه مفتیان علیمان پې خاموشه پاتې شوي دي نو موږ هم په تیاره کې یو د چا باورو خو نه غریبوالی دی ګرانه ګراني ده ګټه کول پکار دي مشره بچوړیا ما پوه کړې او نور دې ته الله هدایت وکړي لاړم درنه بچوړیا او مخه دې ښه مشره وعلیکم سلام ته رالې څه جلې وکړو 80 کروڑ روپۍ مې خو دي او دا بیگ مې در پوره کړل ښه دا راته ووایه چې دا پاسپورټونو دې څه کړي هغه ویزې مې لګولې بوس د ډان سره مې خبرې وشوې او ډان وایي چې دا شته روپۍ او دا شته حساب کتاب پوره دی خپې راوباسه نو داسې وکړه راځه چې ځو او څوک په محله او کلي کې خبر نه شي او شپې ته شپې خپې وباسو راځه راځئ اصغره 15 منټه پاتې شو چې د ملک نظر ته زه راورسېږو ولې چې خلک چې ټول توت ته توری کړو بوس په هغه ځان ویسته پکار دي که نو دا خلک په حدود ته توری کي السلام علیکم ملګرو وعلیکم السلام خبر شوی مې چې ابي پاري وله تقریبا نه مړه داسې نشي کېدی داسې شوي دي زه درنه لاړم لکه ودرېږه کال ورته کوم هلکه کال خو نه اټینډ کوي صبر کا زه پرې کوم رګه مرګري واتس اپ کوی کولاو دی لکه مقتدا رینګ ورته کوه کوم ورته دا اوس په دې ټک ورته کوم رینګ ورته روان دی ښه اوس په کال اټینډ کوي ډېر ښکلی ماحول دی په خدای یقین وکړه چې دماغ اوس پک شو خبرې هلکه د پاکستان نه کال راغی چې څوک دی یار اټینډ کا بوس اټینډ کا هلو السلام علیکم هرګه مرګري څنګه چلې 15 ورځ د دفتر دې باندې او ته خو په دوبۍ کې ناست او زمونږ هغه پیسې غټ شو تباه شو په لږو لږو هم درکړی وو هغه هم تارانو تختولې مونږ به څه کوو لکه ګڼکپه زموږ نه دې ما پیسې غونډې ویوړې به دې پسې ما میخې خرڅې کړل وې او خپلې غواګانې مې خرڅې کړل وې او هغه پیسې وې چې هم تا رانه ویوړې لکه موږ غرق شو تباه شو زموږ د پیسو به څه کېږي ګڼکپ نه یم سود خورو ولې نه یې 15 ورځ ده چې دفتر دې بند او روپۍ یې تختولې دي مونږ به څه کوو زمونږ به څه کېږي
هلکه روپۍ مې نه دي تښتولي بیپاریو تاوان کړی دی څنګه تاوان کړی دی څنګه تاوان څنګه وي څنګه چې ګټه وي دغه شان تاوان وي که نه یار تا خو ما ته وایي چې دې کې ګټه کمه ګټه زیاته وي او تاوان خو پکې نه وي دا بیپاریو خو حلال به دی تاوان و چې تاوان پکې نه نو دا خو بیا حرام و که نه یار دا سویان غر شو تبا برباد شو او ما به تاسو ته په بار بار چغې والې چې بیپوریو حلال دی ما به ولې خو ما پکې دا تاوان لیدو که نه خو تاسو نه منله بیړه هم چپه شوه چې تاوان پکې نه وی نو دا بیا په تاسو حرام کېدو هر سړي به چغې والې چې دا کار حرام دی دا کار حرام دی ولې چې په دې کې تاوان نشته ما یې ولېږه چې د تاوان چل درته وښیم ګټې ته در ټینګې نه د غم ساز ورله ورکه د الله په امان د الله په امان الوازه مې راپسې بند کړه خیر دی کوثره کوه الله به خیر وکړي الله به خیر وکړي الله به خیر کړي یاره الله به خیر کړي او دا د موږ تښتې دی هېڅ چېرې نشي تښتېدی دی به ورځي ته ځي په موږ له به راځي موږ له به راځي خیر خیر دی ته راپاسه راپاسه زه تا بوځم ته راپاسه سکندره سکندره سبا الله دې خیر وکړي الله دې خیر وکړي هر څه به وشي دا واخله کلکولیټر پرون $15 راغلي وو او نن $1 راغلل دا ماله واده وکړه دا ماله واده دا ماله واده دا ماله واده Iburia wala watak dito. 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 تاسو سره وکړئ تاسو سره وکړئ راځئ به ما پسې راځئ کښېنئ ارمانه تا خو زما ملګري مې ټالان کو په قسم مې د په خدای چې په هر ځای کې زما مخې له رالې نو پوټي مې دې په اسمان ولګومه په اسمانو زما خو ورونو هر کله چې تاسې یو کار کوئ نو په هغې کې مخکې سوچ کوئ داسې نه چې د نستورې مار د باندې پېښ شي او بیا ستاسو هم دا انجامي دا ارمانه मजीद दी किस्म वीडियोस कतो द पारा ज़ुमुंग यूट्यूब चैनल वादी स्वात वाइन ज़रूर सब्सक्राइब कई और द घंटे निशान हम दबाव कई दाची में गज़ल निमगाड़े दे निमगाड़े दे और बल निमगाड़े दे दाची
غزل نیمګړې دې مړستا اور بل